د نن څخه 140 کاله د مخه انګریزانو په خپل تاریخ کې ولیکل چې د میوند په جګړه کې د دوی 8000 لښکر په 48 ساعتونو کې د افغان غازیانو لخوا له منځه ولاړ او د دنیا پر مخ د برتانیې له غرور نه ډکه او نه ماتېدونکې امپراتوري داسې شکست د مخه نه و خوړلی. په 1880 میلادي کال کې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان انګلیس دوهمه جګړه رامنځته شوې او انګریزانو پکې شرمېدلې ماتې خوړلې ده. په دې غزا کې د ملالۍ میوند په شمول افغان اتلو او میړنیو مجاهدینو د انګریزانو هغه دوهمه هیله هم له خاورو سره خاورې کړه چې غوښتل یې پر افغانستان د دوهم ځل تیري او یرغل په پایله کې لوی کندهار له افغانستانه بیل کړي او د افغانستان له ویشلو وروسته د هندوکش تر سرحد پورې ټول افغانستان له خپل ستوني تیر کړي. دې جګړې چې پکې افغان پیغلې ملالۍ له افغان میړنیو غازیانو سره د انګریزانو خلاف په جګړه کې برخه اخیستې وه، له همدې امله دا جګړه خورا زیات شهرت لري. ملالۍ چې په کال 1818 کې د کندهار په میوند کې زیږېدلې، دې شپنې پیغلې په 19 کلنۍ کې چې 1880 کال د انګریزانو او افغانانو ترمنځ یو خونړی جنگ کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د دې جګړې مشري ایوب خان کوله چې د امیر شیر علي خان زوی و. په میوند کې افغانانو انګریزانو ته داسې سبق ورکړ چې په ټول تاریخ کې به یاد لري. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. افغانستان چې په پیړیو کې بې شمېره جګړې لیدلې او د کورنیو ستونزو او بهرنیو سیاسي او پوځي لاسوهنو سره بیا هم د شته دښمنانو لپاره بېلولو سرخوږی جوړ کړی، ځکه چې خلکو یې په خورا کمو اسانتیاوو د دښمن مقابل کې مبارزه کړې. د دې هېواد غرنۍ جغرافیه هم د دښمن مقابل کې ستره وسله بلل کېږي. خو د میوند دا جګړه چې په کال 1880 د جولای پر 20 د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پیښه شوه، دې جګړې په اسیا کې د برتانویانو چې په نیمه نړۍ یې واک درلود د اختتام او ختیځو ولسونو د ازادۍ غوښتونکو پاڅونونو بنسټ کېښود. د جنرال ډونالډ سټیوارټ په کمانده 12,000 کسیز پوځ د 1888 کال د نومبر پر 21 پر افغانستان د دوهم ځل یرغل په لړ کې د کندهار پښین ولسوالۍ ته داخل شو او ښار له یوې نیمې میاشتې وروسته یعنې د جنورۍ پر 9 سقوط وکړ. په لندن کې له افغانستانه د کندهار د بیلتون پلانونه تر غور لاندې وو چې انګریزانو د 1888 کال د اپریل په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې کندهار نور له افغانستانه بیل شو او شیر علي د مهردل خان زوی به د کندهار او ورپورې تړلو سیمو د خپلواک والي په توګه د کندهار چارې پر مخ بیایي. په کندهار کې د انګریزانو سیاسي افسر ډګروال سینټ جان د مۍ پر 11 لویه غونډه راوبلله او د کندهار ولس یې له دغه ناوړه اقدامه خبر کړ. سینټ جان غونډې ته شیر علي د کندهار او ورپورې سیمو والي اعلان کړ. دا والي په کورنیو چارو کې خپلواک او په بهرنیو چارو کې د برتانویانو تابع و. په هغه وخت کې د کندهار ټولې سیمې د انګریزي پوځ لخوا ساتل کېدې، خو افغان ولس ته داسې هیڅ د منلو نه و. په ټول هېواد او په ځانګړې توګه په کندهار کې د انګریزانو پر ضد د جهاد او غزا غږ پورته شو. دا د افغان انګلیس دوهمه جګړه بلل کېږي. د هغه وخت افغان شاهزادګان هم قرار پاتې نشول. دواړه د کابل د سلطنت د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کولې. عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی له تاشکنده او محمد ایوب خان د امیر شیر علي خان زوی له هراته په دې هڅو کې وو، خو انګریزانو عبدالرحمن خان ځکه غوره کړ چې له لوی کندهار تیر شي او هغه ګوډاګی یې رسما د کابل او ورپورې سیمو د امیر په توګه ومانه. افغان ولس ته دا د زغمل نه و. جهاد په کابل، مشرقي، جنوبي، غزني او کندهار کې په شدت روان و. په بیل کړای شوي کندهار کې چرکي عملیات پراخ شول. پر انګریزانو او د هغوی په کاروانونو پر لپسې بریدونه کېدل چې بل اخره انګریزان د ښار په 4 دیوالونو کې کلابند شول. افغان مخورو او مشرانو ایوب خان ته پر لپسې احوال ورکوي چې ملت عمومي پاڅون ته چمتو دی. د هرات او ورپورې سیمو ولس د 1880 کال په جون کې د دیني علماو په فتوا سره ایوب خان د افغانستان د امیر په توګه وټاکه او د ده په نوم یې خطبه وویله. په دې توګه د انګریزانو په ضد اعلان وشو او ګڼ شمېر ملي مجاهدین مخ په کندهار او کابل راوخوځېدل. د کندهار پوځي قومندان جنرال بروز او سیاسي افسر سینټ جان ته د 1880 کال د جولای پر 12 خبر ورغی چې د ایوب خان د پوځ مخکښ ځواک واشیر ته رسیدلی او دی په خپله هم ډیر ترې لرې نه دی. د جولای پر 20 یو برتانوي غونډ هلمند ته ولېږل شو او په همدې ورځ د ملي مجاهدینو دغه لښکر هم د میوند دښتې ته راورسېد.